تبرج دې ته م وایي چې په داسې طریقه باندې یو زنانه مزل کوي په ناز او په نخرو رواني چې د سړو د خواهشات څه کي د ځان ته کي او راوچتې کي یا لنډې تنګې جامې اغوسته دغه ټولو نه منع راغله په دې کې خصوصي نصیحت دی زمونږ خویندو ته او میندو ته چې د الله نه یره پکار ده او داسې لباس استعمالول ناروا دي چې په هغې کې د جسم اندامونه او حصې ښکاري رسول صلی الله علیه وایي جهنم کې مې خلک ولیدو یو قسم ذکر کو به بل ذکر کو ونساء کاسیات عاریات او هغه ښځې چې جامې اغوستي دي او لغړي دي جامې اغوستي لغړي دي چې جامې اغوستي دي خو دغه جامو د اغوستو یې څه فایده نشته ځکه چې بیا هم داسې دي لکه څه چې دي لکه لغړي دي د جسم هر اندام جدا جدا ښکاري دومره تنګې دومره شفاف دومره نری دا په سر کې لغړي دي خپلو کورونو کې خپلو بیبیانو ته خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته ټولو ته دا نصیحت وکړي چې جامې که اغوندئ د ډیزاین نه او د دې قسمه قیسو نه تاسو چا منع کړي نه خو د شریعت په حدودو کې دننه چې جسم ښکاره نه شي چا کپړې نری نه وي دغه شان بهر ته چې وځئ نو په ډول او سینګار سره به نه وځئ هغه زنانو ته نصیحت دی کوم چې بهر ته وځي او د برقې هغه برقې اغوستې دي چې هغې کې ډول او سینګار او زه ډېر سخت په تعجب کې یم ډېر سخت تعجب کې اچولی یم دې خبر چې زنانه په ځان باندې دا توره کپړه د دې دپاره راچي دا برقه یا بل رنګ که هر رنګ خو دا برقه د دې دپاره راچي چې د دې دا ډول څه شي پټ شي خو چې یو زنانه برقه د دې دپاره راچي چې ډول مې ښه ډېر شي نو دا به بدګماني نه دا خو ښکاره خبره ده یو سړی ما ته ته بدګماني کې بدګماني نه کوم دا ښکاره خبره ده چې دا غواړي چې د پردي سړي ما ویني او زه ښایسته ښکارم تاسو ما سره په دې کې اتفاق کوئ که نه کوئ ځکه که دا چېرته د پردو سړو نه ځان پټول غواړي نو په کار خو دا دی چې دا یو څښا یو زړه شړی راوالي او په ځان یې واچوي مقصد څه دی ځان پټول دی که نه یو کمبل دی راوالي په ځان دې واچوي ځکه چې ځان پټول مقصد دی که چا ورته ووایي چې پلانۍ تا خو زوړ کمبل راچولی دی په ځان باندې ته څه کې نو دا ورته جواب کې ووایي وی کمبل دی او که هر څه دی خو د سړو نه ځان پټولو نو که دا ښځو ته ځان ښکاره کول غواړي نو ښځو په مخ کې خو به داسې هم برقه لرې کوي واده له روانه ده د کور نه د واده د کوره پورې په دې منځ کې دې په ځان باندې یو څښا شړۍ راواچوله یو زوړ کمبل یې راواچو و هېڅ خبره نه د سړو نه ځان پټولي هغه کور ته چې ورله هغه کمبل او شړۍ یې لرې کړو نو بیا هغه ښایسته جامې او چې څه ډول و هغه یې ښځو ته راښکاره کړو صحیح ده که نه صحیح ده خو چې دا په دې منځ کې د کور نه د واده د کوره پورې دا ښایسته برقه اچوي چې په هغې باندې غمي او هغه تنګی او هغه لنډی او هغه شفاف او هغه پړقېدونکي د دې ښځې څه مقصد دی